تاسو ته ښه راغلاست وایو عدنان راشد. آیا تاسو آماده یاست؟ دینونو او پیغمبرانو ته څه اړتیا وه؟ د دینونو او پیغمبرانو اړتیا دا ده چې خلکو ته لارښوونه وکړي. که خلک لارښوونه ونه لري، که ته د ژوند لپاره کومه نقشه یا لاره ونه لرې، نو څنګه به خپل ژوند وکړې؟ هر څوک به هر څه کوي، نو ځکه حدونه باید موجود وي، باید قوانین او لارې موجود وي تر څو موږ او تاسو خپل هدفونو ته ورسیږو. موږ د ژوند لپاره یو هدف لرو او دا هدف دین او پیغمبرانو روښانه کړی دي، توضیح کړی دي او تعریف کړی دي. پیغمبران دین د یوې لارې او نقشې په توګه راوړي، نو پیغمبران لارښوونکي دي، دوی رهنما دي او دین نقشه ده. موږ باید د دې نقشې پیروي وکړو تر څو خپل وروستي موخې او هدف ته ورسیږو چې هم په دې دنیا کې بریا را نصیب سي او هم په آخرت. نو آیا دا هر څه موږ پخپله نسو کولی؟ آیا ته یو ماشوم د سړک په منځ کې پرېښودلی سې او ورته ویلی سې چې خپل کور دې پیدا کړي؟ یا که ته یو سړی د یوې پراخې دښتې په منځ کې پرېږدې، آیا هغه کس به پرته له کومې نقشې یا قطبنما څخه خپله لاره پیدا کولی سي؟ نه. نو که یو کس غواړي خپله لاره پیدا کړي، باید لارښوونې عملي کړي، باید ستوري تعقیب کړي، باید د پخوانیو خلکو په پلونو باندې ولاړ سي او هغه تعقیب کړي، باید همهغه لاره تعقیب کړي چې پخوا خلک پرې تللي وه. همدا وجه ده چې لارښوونې، مقررات او اصول ډېر مهم دي تر څو یو کس خپله سمه لاره پیدا کړي. لکه څنګه چې ته یو کس د صحرا په منځ کې پرېښودلی نه سې او نه ترې دا تمه کولی سي چې خپل کور پیدا کړي، همداسې هر انسان ته هم د ژوند لپاره لارښوونې پکار دي تر څو کامیابه سي، هم په روحاني لحاظ او هم په فزیکي لحاظ. آیا د ژوند هدف پرته له پیغمبرانو څخه موندل کېدلی سي؟ دا ناممکنه ده، ځکه چې یو انسان به څنګه د ژوند هدف وټاکي پرته له دې چې پیغمبر د خدای له لورې ورته راسي او د ژوند هدف ورته وښیي. که پیغمبران نه وای، نو د ژوند هدف په هر چا لپاره مختلف وای، د هر سړي لپاره به جلا وای، د هر ښار لپاره به جلا و، د هر کلتور او وخت لپاره به جلا و. نو که داسې وای، نو د ژوند هدف واحد نه وای، بلکې میلیاردونه هدفونه به موجود وای. خدای چې موږ پیدا کړي یو، هغه پیغمبران رالیږلي دي تر څو موږ ته د ژوند اصلي هدف وښیي چې هغه د خدای عبادت کول او د دنیا ښه ګرځول دي. د ژوند هدف یوازې د خالق لخوا راځي. کله چې یو جوړونکی یو موټر جوړ کړي، نو د هغه موټر سره یو کتابچه راولېږي او دا پکښې لیکلي وي چې دا موټر باید څه ډول استعمال کړي او څه ډول یې باید وچلوي. همداسې زموږ خالق چې موږ او دا ټول کائنات یې پیدا کړي دي، هغه ښه پوهېږي چې موږ باید څه وکړو او څنګه ژوند باید وکړو. که یو خالق او خدای وي، نو همدا خالق تعقیبوو او د هغه لارښوونې تر ټولې مهمې دي. نو الله تعالی موږ ته پیغمبران رالیږلي دي تر څو موږ ته د خپل ژوند هدف راوښیي او د ژوند په صحیحه لاره لارښوونه راته وکړي. ولې خدای نور دینونو ته د تحریف اجازه ورکړه؟ خدای نور دینونو ته د تحریف اجازه ورکړه ځکه چې دا دینونه د تل لپاره نه وه او نه هم د ټول بشریت لپاره وه. دا دینونه د یو ځانګړي قوم، یو ځانګړي سیمې او یو ځانګړي وخت لپاره وه. دا دینونه نه وای تحریف سوي، نو خلکو به دا د هر وخت لپاره مطلق حقیقت بلل. حال دا چې دا دینونه د تل لپاره نه وه او نه هم دا وروستی پیغام و. پخواني دینونه د خاصو خلکو لپاره وه، نه د ټول بشریت لپاره. مثلا کله چې پیغمبران د بني اسرائیل قوم ته راتلل، دوی یوازې د هغه کلي او هغه خلکو لپاره وه او د هغه وخت لپاره وه. پیغمبران هر قوم ته جلا جلا استول کېدل، هر ښار ته، هر کلي ته، هر قوم ته ځانګړی پیغام ورسېدی. کله چې د دوی کار پای ته رسېدی، نو د هغوی پیغام هم پای ته رسېدی. کله چې نوی پیغمبر راتلی، نو د پخواني پیغام اړتیا نه پیدا کېدل، نو پخواني پیغامونه یا دینونه له منځه تلل او نوی دین راتلی د خپل وخت او د هغه وخت د خلکو لپاره. دا یو الهي طریقه وه چې خلکو ته وښیي چې پخواني دینونه د تل لپاره نه وه، بلکې د خاصو خلکو او خاص وخت لپاره وه. او په راتلونکي کې به یو نوی او بشپړ دین راځي چې د ټولو خلکو لپاره به وي او د هر وخت لپاره به وي. نو نتیجه دا سول چې پخواني دینونه د پخواني خلکو لپاره وه، د هغه وخت د خلکو لپاره وه، نه دا چې د ټول بشریت لپاره. ولې له پیل څخه یوازې یو دین نه و؟ د تاریخ په اوږدو کې چې کله دینونه او پیغمبران رسول کېدل، د مختلفو زمانو او ځایونو په اساس به یې پیغامونه را رسول. د جغرافیایي محدودیتونو له امله هیڅکله دوه دینونه نه وه. پخوا انسانانو نه سوی کولی چې په داسې ډول سره سفر وکړي لکه څنګه چې وس کېږي. دوی د بحرونو، غرونو، دښتو او نورو جغرافیایي محدودیتونو سره مخ وه. د خلکو د سفر اسانتیاوې محدودې وې او له همدې امله پیغمبران د ځانګړو خلکو، ځانګړو سیمو او ځانګړو وختونو لپاره استول کېدل. کله چې پیغمبر استول کېدی، نو د هغه پیغام به یوازې د هغه سیمې د ځانګړو خلکو او قوم لپاره و. هر پیغمبر د یو ځانګړي قوم یا ټولنې لپاره استول کېدی او د هغه کار یوازې د همهغه خلکو لپاره و. د لوط علیه السلام پیغام یوازې د هغه قوم لپاره و، نه د ابراهیم علیه السلام د قوم لپاره. همدارنګه یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام هر یو د خپل وخت او قوم لپاره پیغام راوړی دی. په دې توګه د هر پیغمبر پیغام د ځانګړو خلکو او سیمو لپاره و، نه د ټول بشریت لپاره. د نړۍ په مختلفو برخو کې خلک په مختلفو کلتورونو او عقایدو کې ژوند کاوه. په همدې اساس دینونه د یوې ځانګړې سیمې لپاره استول کېدل او د هغې سیمې لپاره به یې خلکو ته پیغام رساوه. کله چې قرآن راغلی، د
د دینونو د پرمختګ او پراختیا یو نوی فصل پیل سو. قرآن د ټولو خلکو لپاره و. قرآن د یهودانو، مسیحانو، بتپرستانو او نور ټولو قومونو لپاره بیلابیل پیغامونه لري. قرآن د هغو ټولو ټولنو لپاره هم لارښوونې لري چې د پیغمبرانو د پیغامونو څخه مخکې ژوند کاوه. قرآن د ټول بشریت لپاره دی، نه د یوې ټاکلې سیمې یا هم د یو ټاکلې سیمې د خلکو لپاره. نو د تاریخ په اوږدو کې د پیغمبرانو پیغامونه د قرآن په وسیله سره بشپړ او یو ځای سول. قرآن د ټولو انسانانو لپاره دی. قرآن یو نړیوال پیغام دی چې د ټول بشریت لپاره دی. تاسو څنګه پوهیږئ چې تر اوسه قرآن نه دی بدل سوی؟ موږ پوهیږو چې قرآن نه دی بدل سوی ځکه چې موږ د قرآن اصلي نسخې لرو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت څخه تر اوسه پورې موجودې دي. دا نسخې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام لخوا لیکل سوي دي چې په مستقیم ډول یې د قرآن کریم په زده کړې کې برخه اخیستې وه. دا نسخې تر اوسه پورې زموږ سره په مختلفو ځایونو کې موجودې دي. یوه نسخه د ترکیې په توپکافي ماڼۍ کې موجوده ده، بله نسخه د روسیې په سینټ پیټرزبرګ کې ده، بله نسخه د ازبکستان په تاشکند کې موجوده ده، بله نسخه د مصر په حسیني مسجد کې ده، او یو شمېر نورې نسخې د یمن په صنعا کې موجودې دي. دغه نسخې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو لخوا لیکل سوي دي، همدا اوس چې موږ کوم قرآن ولو د دې او د هغه نسخو ترمنځ هیڅ فرق نشته، ټوله 100% سره یو شان دي. نو قرآن نه دی بدل سوی. دا د دې لامل دی چې موږ پوهیږو چې قرآن تر اوسه په همهغه ډول دی لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و، او دا د دې لوی ثبوت دی. نو قرآن تر اوسه په همهغسې حال کې پاته دی لکه څنګه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرامو په زمانه کې موجود و. نو دا د دې یو لوی ثبوت دی چې قرآن په هیڅ زمانه کې نه دی بدل سوی. ډیره مننه ستاسو له جوابو څخه. موږ به یو ځل بیا راوګرځېږو. هیڅ مشکل نشته.